د پاک پیغمبر مبارک یو صحابي دی هغه چې مسلمان شوی دی او په دې وجه باندې هغه مسلمان شو. سهیل ابن عبدالله خبره درته کوم بیا هغه درته کوم. سهیل ابن عبدالله وی یو ځای کې مې یو جین ولید یو بوډا پیری وی په مانځه باندې ولاړ دی او یو چوغه یې چولې ده جومبه چوغه وی هغه یې چولې ده او ډېره زیاته پړقېده رڼاګانې یې کولې وی چې کله یې سلام وګرځو د مانځه نه وی زه ورغلم وی ما پې سلام واچم وی مال یې د سلام جواب راکه وی ما ته وی چې ته زما د دې چوغې دې برېښنا ته ګورې او د دې وجې نه په تعجب کې واقع شوی حیرانې وی ما ورته وی چې او وی ما ته وی چې دا داسې چوغه ده چې دا د 700 کالو نه ما چولې ده په دې چوغه کې ما عیسی علیه السلام سره ملاقات کړی دی او په دې چوغه کې ما رسول الله مبارک سره ملاقات کړی دی او هغه د پیریان هغه چې کوم وپه ده او هغه پیریان رسول الله مبارک له راغلي وو نو زه په هغې پیریانو کې وم. ګوره رسول الله مبارک باندې ایمان راوړی دی او د عربو دا قاعده وه دا چې به دې ځنګل ته لاړل نو دا به ډېر زیات یارېدل لکه اوس هم زموږ دې زنانو ته وګوره که نه چې پیریان نوملې نو وایي به پیریان ماماګان هلکه دا دې د کوم ځای نه د مورونه راغلي خو دا چې زنانې یېرېږي پیریان ماماګان که ورته وایې سوی چپ ورې چپ په خولې به درته لاس کېدي دا خو زمونږ ماماګان دي زه بس ښه شوه چې پیریان خو دې ترونو ماماګان دي نو دا پیریانو ته دا ماماګان وایي نو دا عرب چې به م یو ځای ته لاړل که نه نو هغې ځای کې به دا عرب چې کله شپه به پرې راغله نو دا عرب به هغې ځای کې به یارېدل نو دوی به هغې ځای کې یو لفظ وی اللهم انی اعوذ بعظیم هذا الوادي د دې وادي چې د پیریانو کم سردار دی نو بس په هغه د دې ځای د خوف او د یرې او د پیریانو د هر څه نه بس پناه نیسمه دا به دا وي نو د پاک پیغمبر مبارک یو صحابي دی رافع ابن عمر رضی الله عنه دی وی په اوښه باندې سورم وی خوب را باندې راغی وی چې خوب را باندې راغی یو ریګستاني علاقه ده وی هغې ځای کې د اوښې نه راکوشومه او وی دا لفظ مې ووی چې اعوذ برب هذا اعوذ اللهم انی اعوذ بعظیم هذا الوادي وی دا لفظ مې ووی وی بس ما وی چې دا د پیریانو د دې علاقې چې کوم سردار او مشر دی بس هغه به مې حفاظت کوي هلکه د الله حفاظت ولې نه نیسې خیر وی اوده شو وی خوب مې ولید په خوب کې مې یو کس ولید چې اسلحه ورسره یې ده او نیزه ورسره یې ده وی زما په اوښه باندې ښودې ده وی بس ناګهاني را پاڅېدم اوښې ته مې وکتل یو خوا بل خوا مې وکتل وی څوک مې ونه لیدل وی ما وی چې داسې شیطاني خوب و یاره وی بیا وده شم وی بیا مې دغه هلک په خوب کې ولید چې زما په اوښه باندې وسلې ښودې ده او دا اوښه وی را پاڅېدم وی چې ومې کتل نو دا اوښه مې ټوله رپي خو څوک شته دی نه وی په درېیم ځل چې بیا وده شم نو بیا مې خوب کې همدغه هلک ولید چې زما په اوښه یې نیزه یې ښودې ده وی چې را پاڅېدم وی دا اوښه مې ګړګوزې وی یو ټوله رپي وی چې مې وکتل یو هلک سره حربه ده وړه نیزه او زما په دې اوښه یې ښودې ده او یو بوډا سړی دی وی د هغه دا لاس یې نیولی دی خیر خبره اوږده ده خو هغې بوډا ته زما هغه اوښه خلاصه کړه او بیا ما ته وایي چې وی ما ته وایي هغې زمانه کې چې ورته سوي بیا خو صحابي دی هغه لفظ خو خیر زه نشم ویلی خو لکه موږ چې یو بل ته دا بېوقوف لفظ وایو نو وی ما ته وایي چې ګوره ستا کار څه دی چې ته د پیریانو په سردار باندې پناه نیسې داسې به دې ویلي چې اعوذ بالله رب محمد صلی الله علیه وآله وسلم اعوذ بالله رب محمد من حول هذا الوادي دا لفظ به دې ویلي وکړه رسول الله مبارک رب به دې یاد کړی هغې دې ولې پناه نه غوښته وی ما ورته وی چې محمد څوک دی صلی الله علیه وآله وسلم وی ما ته وی چې دا د الله پاک پیغمبر دی که نه یثرب کې دی مدینه منوره کې الله ورله پیغمبري ورکړې ده د هغه په رب به دې پناه نیو هغه وخت ختم شوی دی چې د پیریانو په سردارانو باندې به خلکو پناهګانې نه وي وی بس نه خپته مې ترې واخیسته او چې دا خبره مې واورېده وی بس سمدستي را روان شوم مدینې منورې ته وی د دواړو جهانو سردار مبارک له مې ځان راورسو خو د خوب ال مې چاته ویلی نه دی او نه مې د دغې بوډا پیریل چاته ویلی دی وی چې څنګه راورسېدم او رسول الله مبارک سره ملو شوم وی چې ټوله واقعه راته څه پېښه شوې وه وی ټول یې راته بیان کړه
یاره وی ما وی چې دا د الله رښتونی پیغمبر د الله خبر کړی دی وی په هغې ساعت باندې پې سمدستي ما ایمان